نو موږ هغه ته داسې ځای کې کور دغه کو چې دغه سکول سره جوخت وي چې هغه ایزیلی کور ته تللی راتلی شي دا لور زموږ د خور کم چې ایجوکیشن کول غواړي نو زموږ ټول په دې کې هغه سره ولاړ یو زموږ د ایمان وی چې موږ هغه ته ژوند آسان ان شاء الله چې کوم وعده مې وسره کړی دی په دا وعده باندې موږ سره پوره تعاون وسره کوو دا کور مې برابر او داسې کور چې په سکول سره نږدې وي نو تاسو د جذباتو نه کم کار اخلي وسره تاسو هر یو سیس چې کم نه یو پراپر طریقې سره ورکوي دې کې د مردان ټیم چې دی هغه ته موږ ټاسک حواله کو نو ان شاء الله سبب د حواله سره هغه ته کور بندوبست کین نو ان شاء الله د روز کې به خیری دی موږ دغه ځنه موف ان شاء الله قدرمنو کوتونکو واسه زموږ په دې منطقه باندې یقینا چې موږ انسانان او موږ پښتانه ژوند کوو بیا هم په دغه انسانانو کې او په دې پښتنو کې احساس او حساسیت ډیر ژوند دی دغه احساس او دغه حساسیت چې کله د پښتنو سره تړلې په یو کمزور کورنۍ باندې کله ورزین یقینا دا چې هغه کورنۍ داسې وي چې هغه کمزوري وي او هغه ته چې کم دی د ژوند د تیرولو هغه وسایل نه وي کم چې پکار وي ژوند هم بلا وسایل غواړي ژوند چې کم دی دا بلا وسایل پکار وي دا هغه د پاره ځکه چې پاغه باندې ژوند خول کیږي هم او هغه دوام هم لري دا وختي د مردان په سیمه باندې موجود یو ریسنټلی وتا سوشل میډیا باندې یو ویډیو کتلی وی د مردان په سیمه باندې چې د یوسف جان لال اړه هغه ریکارډ شوی دا هیومن رائټس ټیم چې کم دینن هغه فیملی تراغلیو دا هغه فیملی باره کې هیومن رائټس والا چې کم دغه مشران دي کم بنسټګر دي د دوی څه داسې یو لاهي عمل دي څه داسې اقدام دي چې دی دغه فیملی ته ورکوي دغه فیملی ته وسایل ورکوي دغه فیملی ته دی بس څه داسې اکټیویټي دوی کوي د هیومن رائټس له اړخه چې دغه فیملی یو په سیف ځای کې یو ښکلي ځای کې چې کم دی خپل ژوند دا تیر کړي ډېر محترم شینام خان سره موجود دي د سره خبرې طریقو سر یو جهان مننه دغه ویډیو شوی و تاسو په دغه توګه باندې راغله نو څه اقدام دي تاسو وړاندې تاسو څه سوچ دي زه خړومبه تاسو د ټیم شکریا دا کوم چې تاسو راغې او زمونږ نه دی کیس حواله سره تاسو کوي دا سیدجی دا ویډیو چې کله راغ نو موږ ته د هډ افیس نه انسټرکشن ملو شو چې تاسو لاړ شئ او د دې فیکټ فایندینګ او کې وګوره حقیقت سری دي څه تکلیفات دي څه ضرورت دي چې بیا د دې مونږه کې هیلپ کو د دې ضرورت مونږ پوره کو بیا صدر صاحب سره رابطه شو صدر صاحب ویچره مردان ټیم سره رابطه کو چې مونږه یو ټایم ورشو بیا مردان ټیم زمونږ ټول دلته کې موجود دي مونږه بیا ټول ټیم لاړ ولته کې هغه ماشومې سره ملو شو داغه والد صاحب سره ملو شو هغه زمو کته داغه گاون چې څومره خلک ته یې سره مونږ ملو شو دی وخت کې صدر صاحب چې دی هغه خو آی ته الکشن ته ډونیشن هم کو د دینه علاوه هغه وی چې را مونږ ته شیلټر پکار دی چت پکار دی داغه چت د پاره مونږ لګیا وي د پاره زی ګورو چې را مونږ داغه هیلپ کو مونږ د چت چې دینو دادی ته پرووایډ کو هغه کې زمونږ د مردان ټیم چې دی هغه مشران لګیا دی هغه د پاره کور ګوري نو ان شاء الله زمونږ کوشش دا دی چې هغه مونږ هغه کور ته شیفت کو دویم داغه د پلار دا دغه ډیماندو چې راځي چې د ماشومه زما دغه ته زی سکول ته نو د اخراجات نو هغه پریزیدنت صاحب ورته وی چې هغه به موږ تاسو ته چې څومره اخراجات یې به موږ تاسو ته پوره کوو دین علاوه د هډ افیس نه موږ ته د انسټرکشن چې تاسو لاړ شئ دا وګوره بیا د هډ افیس سایت نه کدی ته د کور په شکل کې کیدی شي کدا پلاټ په شکل کې کیدی شي یا کو وټ ایور هر څه کیدی شي ان شاء الله هغه به ورته موږ کوو زموږ اراده ده چې موږ دا غواړو چې زموږ د لور زموږ د خور کم چې ایجوکیشن کول غواړي نو زموږ ټول په دې کې هغه سره ولاړ یو زموږ د ایمان وی چې موږ هغه ته ژوند آسان کو او هغه ته په ایجوکیشن کې زموږ څومره فائدہ رسیدي شي به مونږ دین علاوه د مردان ټیم دا فیصله وکړه چې د غیر سکول د غیر کور نه لري نو مونږ هغه ته داسې ځای کې کور دغه کوچ د غیر سکول سره جوخت وي چې هغه ایزیلی کور ته تللی راتلی شي او ان شاء الله دا زموږ د ټولو فرض دی چې مونږ دې سره مدد وکړو دې سره ودرېږو په سخت وخت کې چونکه دا د پلار خبره به نه کوم خبره د ماشومې کوو دا د معاشره یو ایسره دا د ریاست لور ده خو چونکه زموږ ریاست کې موږ سره غومره وسایل نشته چې هغه مونږه د ماشومې سره لکه دا سکول د دې فیس نشته خو د دې جامې لګي د کپڑے لګي د دې کتابونه لګي د دې سکول کې نورې به خرچي کیږي نو موږ دا نه غواړو چې یاره زموږ یا زموږ ټیم یا موږ پښتانه داسې د یو لور د فریاد نه خبرو چې هغه ایجوکیشن کول غواړي او موږ دومره به حصہ نه یو چې هغه د ایجوکیشن دغه شي زموږ دلته د ټولو د موجودګي کې تاسو ما سره ګوره دا د مردان مشران د هیومن رائټس ټیم دلته ولاړ دی مونږ صرف په یو خبره باندې ولاړ یو چې دا به ایجوکیشن کوي په ایجوکیشن کې به ان شاء الله مونږ دې سره مکمل هیلپ کوو
او په هر لیول باندې کدا کم ځای ته تلل غواړي نو هغه به مونږ کوو او په دې کې د مردان ټیم چې دی هغه ته مونږ ټاسک حواله کو نو ان شاء الله سبب د حواله سره هغه ته کور بندوبست کوي نو ان شاء الله د روز کې به خیری دی مونږ دغه ځای نه موو ان شاء الله. صدر صاحب دارا دوه جی څنګه شینام خان خبر وکړه چې د دوی ایجوکیشن ډیر زیات لازم دی. ټیک شو جی دا په پکار دا سی وی چې سوشل میډیا باندې یا په میډیا باندې یو ماشومه راشي د هغه چې کوم دی ویډیو وایرل شي الله به تاسو په هغه باندې داسې ایکشن اخلي کنه به کې هم تاسو داسې قسم اکټیویټي کوي جی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه چې تاسو راغلي. مونږ خپل ذاتی لګیو په هر ځای کې په آل اوور پاکستان کې مونږ ان شاء الله لګیو هر طرف ته چې کوم طرف ته مونږ ته پته لګیږي خو زیاتره مونږ په دا باندې خوشاله یو چې نن سبا د سوشل میډیا دومره تیز شوله چې ډیر وړې نه وړه خبره مونږ ته زر ورسیږي د غټه نه غټه خبره وړې نه وړه نو ان شاء الله مونږ هغه نه به وجودم لګیو س مونږ اف د سکرین کو س مونږ آن د سکرین کو اف د سکرین هغه ضرورت نه وي مخکې څه فیملیز وي څه خلک داسې وي چې هغه ریبان راتلی نشي نو هغې وجې نه موږ نه کوو خو چې کوم آن د سکرین شي نو بیا موږ آن د سکرین راځو باندې انشاءالله دا خبره ده. او څنګه چې شینام صاحب خبرو کړه د دوی ایجوکیشن د دې چې کوم د کور نور وسایل به تاسو پرووایډ کوي ان شاء الله چې کوم وعده مې وسره کړی دی په دا وعده باندې موږ سره پورا تعاون وسره کوو دا کور مې برابر او داسې کور چې په سکول سره نږدې وي بلې د چې څومره اخراجات دي حتی کې د کتاب نه واخلې د خوراک پورې ان شاء الله دغه وسره موږ پورا کوو مرسته کوو کار وسره کوو ان شاء الله د موږ بچی دا د موږ خوراکي دا نو د موږ پورا کوشش ته چې دغه نه موږ جوړ کو ان شاء الله چې مستقبل کې دام د موږ سره یو واغوي لکه د موږ هغه خوب موږ هغه طریقه ارسه موږ ته خوشاله یو چې مطلب موږ یو دومره ښه کار وکړلو نو ان شاء الله دا موږ خور ده او موږ پورا مدد کوو. سر شو کې تاسو د مردان سره تعلق ساتي او تاسو د دې ځای د ټیم کوم دی بنسټګر یې مشران یې دا راته وایي چې دغه اقدام چې تاسو واغستم دا به څو ورځو کې داسې دا دې ته به کور چې کوم دی پرووایډ شي نور وسایل به چې کوم دی ته پرووایډ شي څو ورځو کې تقریبا. یو جهان مننه تاسو د ټول نه وړاندې خو به زه خپل ستاسو د کیمرې په توسط سره زموږ چې کوم مسافرونه دي یا زموږ نور داسې جذباتي لکه زموږ غونته کې خلک چې لکه هغوی د داسې بېوسه بېدسه خلکو سره د امداد کولو لکه هڅه لري وړومبي خو هغوی ته زما دا میسیج دی چې تاسو چا سره م امداد کوئ د یو پلیټ فارم په ذریعه کوئ ډایرکټ مه کوئ ځکه چې دې کې ډېر داسې کالي بیړیا لګیا دي چې هغوی د خپل کاروبار یو ذریعه آمدن جوړ کړی دی او دې کې ډیر داسې خلک موجود دي زما اشاره د خلکو طرف ته نه خو نور هم تاسو په معاشره کې خلک ګوره که تاسو وګورئ په دې چوکونو باندې په دې مختلف داسې بزنس سپاټس وي په هغې باندې تاسو ماشومان وګورئ زنانه وګورئ مشران وګورئ نو که هغې ته تاسو ډېر ښه فروټفل یو مقام ورکوئ چېرې تاسو له موږ مثال خبره تاسو کور کې کښېنئ موږ به تاسو ته ستاسو چې څه ریکوایرمنټ دي هغه به موږ پوره کوو خو هغې باوجود هم هغه څیزونه نه پریفر کوي نه هغه خوښوي نو موږ به کوشش دا کوو چې موږ به داسې خلک را برسېره کوو را ښکاره کوو به چې زموږ د مثال خبره ستاسو د حق حلال چې کومې 10 روپۍ دي 20 روپۍ دي 10 روپۍ دي چې هغه د یو صحیح پلیټ فارم په ذریعه باندې صحیح حقداران ته ورسي نو لومبنۍ هڅه او زموږ د پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټس ټول ټیم د صوبایي ټیم او په خصوصي توګه باندې د مردان ټیم نو د دې به دا هڅه وي چې ډېر داسې بېوسه بېدسه چې کوم خلک دي هغوی ته به په صحیح توګه باندې د هغې امداد تر هغې ډور سټیپه پورې رسو او داسې خلک به هم راښکاره کوو چې هغه د خپل ذریعه آمدن دغه یو کاروبار یې ته جوړ کړی نو دغه څیزونه به م انشاءالله مونږ کوو د مسافرو وروڼو ته به دا وایو چې تاسو به د جذباتو نه کم او ډایرکټ لکه زموږ پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټس دی نور هم داسې دا راته نه یم چې یوازې مونږ سره تاسو دا کومک وکړئ چې مونږ لکه د داسې خلکو امداد وکړو نو تاسو بالکل قطعا ډایرکټ خلکو سره ځکه چې د ډېرو داسې خلکو مونږ له پته ولګېده چې یاره هغوی بیا د هغوی اکاونټونه هیک شي هغوی ته بیا پیسې لکه په هغه 2 لکه 3 لکه چې هغوی ته کم ټرانزیکشن کېږي هغه هم ورته نه کېږي نو تاسو د جذباتو نه کم کار اخلئ ورسره تاسو هر یو څیز چې کوم دی نو یو پراپر طریقې سره ورکوي. ډېره مننه جی. قدرمنو کتونکو دلته خبره د یوه خوراکۍ نه ده چې هغه به ایجوکیشن کوي او هغه به چې کوم دی تعلیم حاصلوي یا به هغې ته نور وسایل چې کوم دی هغه ورکړی کېږي دلته زموږ پښتنه منطقه داسې ده چې په دې کې موږ ټول داسې کمزور او غریبانان یو نو په دې کې موږ دغه ویورز تاسو کوم چې زموږ کتونکي دي هغوی ته به گزارش دغه وي په چم ګاونډ کې که چېرې تاسو سره داسې کمزورې خلک وي تاسو د هغې سره امداد هم وکړئ د هغې نه پس که چېرې تاسو بیا داسې قسمه سوشل میډیا باندې یا نور میډیا باندې که تاسو داسې قسمه ویډیوز راځي د هغې سره امداد کولی شئ. یو جهان مننه جي ستاسو ټولو خوشحاله اوسئ. ډېره مننه.